یو ټویټ کې ویلي چې د القاعده د مشر شتوالی په کابل کې د دوحې تړون نه سرغړونه ده. معلوم در سرغړونه ده، اما آیا طالب منی سرغړونه ده؟ طالب عکس العمل ته ګورئ، خلیفه ته نه دي سنجولي. ما لس ورې ورته ویلي چې دا طریقه چې ده تا مساوده جوړه کړې ده، له دې نه به په مرګ پښیمانه سي. اما په خر سپورو ویلې زه پوهېږم. په دا پیل کې مې ویلي چې د ولس سره د بحث یو بڼه به لرو. د غیابي په دا خواله رسنۍ یا سوشل میډیا کې ځینې پوښتنې مطرح شوې وې چې که ولسمشر اشرف غني ووینئ نو یوه پوښتنه که ترې وکړئ هغه به څه وي. ډېرې پوښتنې شوې وې، ډېر نظرونه راغلي وو. ځینو البته سپکې سپورې ویلي دي، ځینې ستاینې کړي دي، ځینو یوازې نظرونه ویلي دي، یو شمېر پوښتنې هم وې. ما دا ټولې وکتلې، په سلګونو وې. د نمونې په توګه یې ځینې راخلم او تاسو ته به یې وړاندې کوم، خو هیله مې دا ده چې لنډ ځواب ورته ووایئ. کېدای شي دا نومونه اصلي نه وي ځکه چې خلک په سوشل میډیا کې په بدلو نومونو راځي، خو په هر صورت هغه څه چې هلته وو هغه زه درته اخلم. فاطمه احمدزی وایي چې موږ دې ولې یوازې پرېښودلو؟ خورې که کوچنۍ لور مې نن د افغان جنکیو بیرمنو وضعیت یو فاجعه ده. هره شیبه زه په تاسو باندې فکر کوم، زړه مې، احساسات مې، فکر مې تاسو سره ده.